بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن چې په دغه باندې خبرې کوو چې چېرته د یو چا نه د جیمیل پاسورډ، فیسبوک یا د بل کوم اکاونټ پاسورډ ترېنه هیر شوی وي، نو د هغه پاسورډ د پیدا کولو لپاره به داسې ترتیب وکړئ چې رابشي تاسې په دې میسج باندې کلیک کوئ، واتساپ ته راځئ چې هر یو باندې کلیک کوئ د هر یو نه، نو تاسو فقط یو کلیک وکړئ او راشئ دلته سمپل چې دی تاسو یو میسج، زه مثال په ډول یو میسج چې دی زه کومه. نو کله چې تاسو راشئ د میسج زی ته لاړ شئ، په دې میسج زی باندې داسې لږ شانته ګوته ونیسئ تر څو هلته کلیپ ورډ راشي او تاسو بیا د دې سره د څنګ کې په دې درې ډاټو باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به آټو فیل راشي. آټو فیل چې راغله د دې نه پس دلته یې لیکلي ته پیک سیو پاسورډ، دې باندې کلیک وکړئ او د دې نه پس چې څومره اکاونټونه تاسو سره دي ټول دلته شته دی. فیسبوک مو په کار اوسیږي یا مطلب د بل څه اکاونټ مو په کار وي، سمپل تاسو دلته راتلی شئ. د دې ځای نه بیا راځئ زه چې دی د دغه بیل اپ نیټورک د دې به پیدا کړم چې د دې پاسورډ څه شی دی. یوز پیټرن، دلته موږ نه یو پیټرن غواړي، نو هر یو کوډ چې دی وي هماغه کرنټ کوډ ورته ورکړه او د دې نه پس چې دی دلته راشه په دې باندې کلیک وکړه. ګوره زما پاسورډ یې دلته وښودلو، نو دا یو تیر ویب سایټ دی کې موږ چې دی دغه جوړ کړی و اکاونټ او هغه چې دی اوس له منځه تللی دی، نو هغه کوډ او دغه حساب کتاب یې موږ ته ښودلی شي. نو د دې نه موږ په دې سترګه نشان باندې داسې یو ترتیب خو دا دی. بل ترتیب دا دی که چېرته څوک داسې دی نه وي فالو کړی، نو تاسو داسې وکړئ چې لاړ شئ او دلته په دې سیټینګ برخې ته لاړ شئ، سیټینګ باندې کلیک وکړئ، د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ او داسې به لاندې کېوځئ په دې رقم باندې او دلته به چې دی تاسو ګوګل پیدا کړئ. ګوره دلته ګوګل شته دی، د ګوګل باندې زه کلیک کوم. نو چې کله مې ګوګل پیدا کړلو زه به اوس داسې وکړم چې د دې سره څنګ کې چې دی آل سرویسز لیکل شوی دی په همدې باندې به کلیک واخلئ او داسې به لاندې کېوځئ په دې رقم باندې. دلته یې لیکلي دي چې آټو فیل ویت ګوګل، په دې باندې به کلیک وکړئ او که بعضې کسانو ته دغه یعنې پیک اپ سیو پاسورډ نه راځي، نو هغه د دلته راشي لومړی د ځان سره دا چې دی یو ځل آن کړي، د دې نه پس چې په دې موبایل کې څومره اکاونټونه جوړیږي نو دا به مستقیما دلته چې دی ورته ښکاره کیږي. نو اوس چې دی دا تیار آن دی، آټو فیل چې دی فعال دی، نو زه راځم په دې کې چې دی په دغه ځای کې چې دی په دغه آپشن باندې کلیک کوم، ګوګل پاسورډ منیجر په دې باندې کلیک کوم. نو دلته چې څومره اکاونټونه دي دلته هم هماغه ترتیب دی، نو سمپل چې دی دلته هم کولی شي پیدا یې کړي چې هر یو اکاونټ تاسو غواړئ پیدا یې کړي، نو بس سمپل کلیک پرې وکړئ، یو کوډ به نه خپل غواړي هغه کوډ ورکړه او هغې نه پس ته وګوره چې ستا نمبر یا پاسورډ د څه شی دی هماغه به تا ته پیدا کړي. نو د دې په ترو باندې موږ کولی شو یو پاسورډ په اسانۍ سره پیدا کړو که چېرته تاسو سیو کړی اوسیږي. نو تاسو باید لومړی دغه چې دی لومړی دې ته مو چک اچولی اوسیږي تر څو چې دی تاسو که چېرته دا آف کوئ نو مطلب دا دی چې تاسو سره به اکاونټ یا هر اکاونټ چې نوی جوړوئ دا به سره کار نه کوي، نو دا عموما آن ساتئ تر څو چې دی کار مو اسان وي.